خبره نشته دی خو شپږ کلو مشر سړی وایي چې زه وږی یم وژوړي. د پاکستان پوځي رژیم د خیبر پښتونخوا د 13 سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې خپل کورونه پرېږدي، ځکه پوځ پلان لري په دې سیمه کې د ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځي رژیم د خپلو ناسمو سیاستونو له امله فکر کوي چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري، خو د پاکولو عملیات په خپله خاوره کې کوي. په دې حال کې محمود خان اچکزی د پاکستان د اپوزیسیون مشر ویلي چې هر کال زرګونه کسان یوازې د ترهګرۍ په تور وژل کیږي. نوموړي همدارنګه وویل چې ترهګري یوازې د وسلو او چاودنو معنا نه لري، بلکې بېګناه خلک مجبورول چې خپل کورونه پرېږدي هم ترهګري ګڼل کیږي. ترهګري یوازې د وسلو او چاودنو معنا نه لري، بلکې بېګناه خلک مجبورول چې خپل کورونه پرېږدي هم ترهګري ده. هره ورځ لسګونه او هر کال زرګونه کسان وژل کیږي او یوازې ورته د ترهګر تور لګول کیږي. اصلي ترهګري د ویرې خپرول دي. همدارنګه سهیل افریدي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر تیرا ته په سفر کې ویل چې دا جبري شړل د پټو پریکړو پایله ده چې موخه یې د ترهګرۍ له منځه وړل نه بلکې سیاسي ګټې ترلاسه کول دي. څومره روپۍ سره کمیټمنټ شوي دي هغه ټولې به تبدیلېږي. ټیک شوه، دلته نادره مسلې جوړې کړې وې، دغه د وجې به پې ختم کړه. مو ته چې کوز روشو چې یو ځل صرف چې کم دي د کوډر ورسي کوم په کوم به د تا نادران جوړېږي، کوم په کوم رجسټریشن هم کېږي، سنټر یې به هم ډېرې شي. دا چې کم زلالات د غوړي چې د موږ پرېږدي ذلیله کړي دا به سره ذلیله کوي نه انشاءالله تعالی. او زه به د په کوړه کې په خپله کښېنم انشاءالله. نوموړي زیاته کړه چې که په تیرو کلونو کې د 22 لویو عملیاتو او شاوخوا 14,000 کوچنیو عملیاتو وروسته هم امنیت نه دی ټینګ شوی، نو اوس څه تضمین شته چې دا عملیات به خلکو ته امنیت راولي؟ تیرا زما کور دی او خلک یې زما خلک دي. نن د تیرو خلکو لا زه راغلی یم، کانټرې به هم بیا جوړېږي، هر څه به بیا جوړېږي. دلته نه چې کم دي ته په خپل ساین باندې ورته ټوکنې ورکړه چې دلته چې کم دي دا ماسخوتن په دا سړک کې نه تېروي. دا د چا د پلور نوکرو نه دي، دا د پاکستان دپاره قرباني ورکوي. دا پاکستان د مونږ دی، دا خاوره د مونږ ده، بدمشي به هم د مونږ چلېږي انشاءالله تعالی. دا وکړه که نوکه ورڅو ورپسې. د راپورونو له مخې د اسلام آباد حکومت اعلان کړی چې د پوځي عملیاتو په پایله کې به نږدې 100,000 خلک بېځایه شي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې د خیبر پښتونخوا ایالت له 13 سیمې نږدې 11,000 کورنۍ بېځایه شوې وې. په دې موده کې د پاکستان پوځ په سیمه کې پراخ پوځي تاسیسات جوړ کړل.